پرون چې په هرات ولایت کې کومه د زلزلې دردناکه پیښه شوې، واقعا چې دا څومره سړی فکر وکړي د هغې نه ډېر دردونکې ده، ځکه د خاورو لاندې د انسانانو جسدونه تر اوسه پورې پراته دي. په تمام معنا باندې د امارت د مسؤلینو او ادارو د خوا نه د سرې میاشتې او نور خیریه بنسټونو د خوا نه کوشش کیږي چې څنګه دا جسدونه د خاورو نه راوباسي، څنګه د زخمیانو علاج وکړي. دې باندې هلې ځلې روانې دي، خو چونکې دا واقعه د تصور نه ډېره لوړه ده، زه د سرې میاشتې د مسؤل په حیث د سرې میاشتې د کارمندانو د خوا نه دې پېښې ځپلو ته چې څومره خلکو شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، ټولو سره په غم کې شریک یو. او اوس فلحال اراده لرو چې د یو څه ملګرو سره د هرات خواته سفر وکړو. انشاءالله موږ کوشش کوو چې څومره د سرې میاشتې سره څه دي دا د ملت امانت دی چې په دغه سخته کېدو ته ورسوو، او همدارنګې هلې ځلې کوو چې نور خیریه نهادونه په دې حالاتو کې د ملت سره همکاري ته راوهڅوو. موږ د مداخلي هغه خلک افغانانو نه چې هغوی ثروتمند دي او غواړي چې په دې سخته کې د خپل ملت لاسنیوی وکړي، د سرې میاشتې دروازې دو په مخ خلاصې دي. موږ په خدمت کې دوی کولی چې د سرې میاشتې له لارې نه د خپل ملت سره کومک وکړي او همکاري وکړي په دې سختو حالاتو کې. او همدارنګې د نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه شرایطو کې د افغانستان خلکو ته د کومک لاس ور اوږد کړي. سرې میاشتې ټولنه په تمام معنا باندې آمادګي لري چې د هغوی سره په ګډه همکارۍ باندې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، او هغوی کولی شي چې د خپلو خدماتو نظارت له نږدې څخه هم وکړي، او یا یې که وغواړي د دې دپاره دوی شواهد او اسناد وغواړي، موږ تیار یو چې دوی ته وړاندې کړو. خو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سخت شرایطو کې دنیاوال باید د افغانستان د خلکو کومک او د دوی همکارۍ ته راوړاندې شي. د هرات د زون ټول ولایتي مسؤلینو ته السلام علیکم. لکه خپله د هرات ولایت بادغیس، غور، فراه، نیمروز او یا نور داسې ولایتونه که چیرې زلزلې اثار پکښې کیږي، نو نن خو چې دا غرمه پر 11 بجې ده زلزله سوې ده، حالات خو ډېر خراب دي، موږ په جریان کې یو. نو د هرات د زون رئیس او نمایندګۍ رئیس ته هم دا هدایت ورته ویلي هم دي چې په ګدامو کې شی مه پرېږدئ، هر څه شی چې دي که خوراکي مواد دي که غیر خوراکي مواد دي هغه وباسئ، د ضرورت ځایونو ته وویشئ، او کوښښ وکړئ که چیرې د خیمو یو کیمپ جوړیږي چې کیمپ جوړ شي، یو 100 خیمې یا دونه هغه چې د عاجل خلک مریضانو دا پکښې کې ځای پر ځای کېږي. نور زه ګورم حالات هر یو خپل د ولایت پوره معلومات په دا ګروپ کې راکړي، په ګروپ کې په دې راکړي چې ښه دی چې د ټول افغانستان د سرې میاشتې مسؤلین په خبر وي، که جزي مسله یې که کلي هر یو دي د خپل ولایت، که په یوه ولسوالي کې زلزله سوي که لږ وي که ډېر وي که په کلي کې هغه د معلومات راکړي، نو بیا سبا د خیره که ضرورت و بیا لکه د ګیانې و د سپیرې ده د خوست د پکتیکا داسې یو غږ به وکړو، نو بیا به د دې کندهار څخه نیولې د کندهار د زون خلک به هم ور وغواړو، کندهار و هلمند و زابل و روزګان، او که ضرورت و بیا به د بل ځای هم راوغواړو. زه په خپله په کندهار کې یم، کېدای شي سبا د خیره سره روان سم د هرات خواته، او هلته کابل والا ته به مو ووایو چې شیان رابار کړي. نو د هرات والا خو د هغه ګدامو کې چې هر شی دی هغه خو نه پرېږدي، دې ته دې نه پرېږدي چې دا د استراحت شیان دي، سبا به یو ضرورت پیدا شي، در دغه بالا ضرورت نشته، او نه دا داسې لږ ځای دی چې پر زیات دی، که خیمې دي هم وباسئ، که کمپلان دي هم، که ډبې دي هم، که لوښي سیټان دي که ترپالان دي. نو تر سبا پورې به معلومات سره کوئ، انشاءالله سبا به بیا رابطه